مې دی جاهل احمق خبره مې اورېده په پیغمبر دروغ وتړل وې د ابلیس و زامن پیدا شو نو دویم ځای محدث مې دوه دغه زامن چې د لیریش دي په پیغمبر باندې دروغ دا حیا چې خلک پری دی به چې څه په خپل باندې وي دریم دا کوم نعمت چې رب العالمین درکړې په دې ریګه چې الله وانه لې څنګه دې ان الله لا يغير ما حتى يغير ما انفسهم مسند احمد کی روایت دی سلورم رب العالمین سره مینا لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع بنزم د الله نه یرا چې ګریبي ان بشر ربك لشديد شپږم پر خپل باندې شقت وکړي چې دا ولې په جهنم سره سبا تعذيب کم وم د قران او سنت په درسونو کې کېلا اتم دار چا خوراک مکوا نه هم واړو امیدونه ولسم قوي ایمان